ولسمشر غني او بیبي ګل د قطر د امیر ډالۍ چا باندې خرڅ کړه، چا ته یې ورکړله او ولې؟ سلامونه لیدونکو، دا خبر کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ، خو له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني او لومړی میرمنې رولا غني هغه ډالۍ چې په وروستي سفر کې د قطر له امیر څخه ترلاسه کړې وه د افغانستان بانک ته وسپارله. د ارګ له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي غني دا ډالۍ مرکزي بانک ته د دولت د خزانې د غني کولو په موخه ورکړې ده. دغه ډالۍ چې د قطر د دولت له لورې د هیواد لومړۍ میرمنې ته ورکړل شوې وه نن له غرمې مخکې د افغانستان بانک مسؤلینو ته وسپارل شوه. اشرف غني د قطر د امیر ډالۍ ډېره ارزښتناکه وباله او وی ویل چې دغه ډالۍ یو کس ته نه بلکې د افغان حکومت یو چارواکي ته ورکړل شوې او باید دولتي خزانې ته ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې هغه کسانو ته چې د یو دولتي چارواکي په توګه ورته دا ډالۍ ورکول کیږي باید د دولت خزانې ته تسلیم کړي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني د روان کال د میزان میاشتې په 14مه قطر او کویت ته سفر کړی و. د دغه سفر موخه د افغان سولې برخه کې د دې هیوادونو ملاتړ او د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او پیاوړتیا بلل شوې ده. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.